السلام علیکم. تاسو به یو خبره ډېره اورېدلې چې د شپې 1 ګنټه خوب او د ورځې 10 ګنټې خوب دا نشي برابرېدی. یا به څوک بل ټایم یادوي، مختلف ټایمونه به یادوي. خو خبرې مطلب مې دا دی چې د ورځې به ډېر ټایم یادوي د خوب په باره کې، او د شپې به کم ټایم یادوي د خوب په باره کې، او دا خبره به کوي چې دا برابرېدی نه شي. نو دا خبره ټیک ده او که ټیک نه ده، د دې حقیقت څه دی؟ راځو چې خوب انسان له ورځي ولې. د خوب دپاره الله پاک په وجود کې یو هارمون پیدا کړی دی، هغې ته ویلی شي میلاټونین. کله چې میلاټونین کولو شي، یعنې د هغې سیکریشن سټارټ شي، هغه په وجود کې د هغې بهاو شروع شي. اوس د بهاو دا لفظ زه استعمالوم، د دې مطلب دا نه دی چې دا د اوبو په شانې بهیږي. هغه بیا جدا خبره ده، خو به هر حال زه د بهاو دا لفظ ځکه استعمالوم د بهیدو ده چې ستاسو کانسپټ پې بلکل کلیر وي. نو کله چې د میلاټونین سیکریشن سټارټ شي، نو انسان له خوب ورځي بیا. او کله چې میلاټونین سیکریټ کیږي، د دې شاته به ریزن هم وي، د دې شاته به یو وجه چې میلاټونین سیکریشن سټارټ کیږي. څنګه چې د دې نه مخکې تاسو ته ما په ویډیو کې ویلي، کله چې انسان خفه وي، نو د خفګان چې انسان کې پیدا کیږي، نو د دې دپاره سیکریټ کیږي کارټیسال. دغه شانې د خوشحالۍ دپاره چې زموږ په وجود کې کوم هارمون دي، د هغې ډوپامین دي او سیروټونین دي. نو داسې د خوب دپاره الله پاک چې کوم هارمون پیدا کړی دي، هغه موږ سره میلاټونین دي. اوس میلاټونین خو تاسو ته مو وویل چې کله په وجود کې د هغې سیکریشن سټارټ کیږي، انسان له به خوب ورځي. د دې شاته ریزن څه دی؟ د دې شاته ریزن چې کوم دی هغه دی ډارکنس، تیاره. کله چې تیاره سیوا کیږي، یعنې مطلب لایټ ډیم کیږي، تیاره کیږي، نو د میلاټونینو سیکریشن چې کوم دی هغه سټارټ کیږي او انسان له بیا خوب ورځي، یا نور جاندار دي هغو له بیا خوب ورځي. اوس راځو خپل ټاپک ته چې د ورځې یو کس خوب کوي، نو آیا هغه کې میلاټونین نه سیکریټ کیږي؟ ځکه د ده دا خوب چې کوم دی دا بهتر به نه وي او د دماغو ته به سکون نه میلاویږي، یا نور څه وجه کیدی شي. اوس ګوره، د ورځې چې کوم میلاټونین سیکریټ کیږي هغه یې کم. ځکه تاسو ته ما خبره وکړه چې د میلاټونینو تعلق چې کوم دی هغه دی د ډارکنس، د تیارې سره. کله چې تیاره وي، نو میلاټونین به سیکریټ کیږي. اوس په دلته کې ستاسو په ذهن کې یو سوال پیدا کیږي، که فرض که یو انسان چې کوم دی، انسان هغه پردې خورې کړي، دغه شانې بلفونه چې کوم دي آف کړي، یو بنده کمره وي، په هغې کې تیاره چې کوم ده هغه جوړه کړي، او په دغې کې دی بیا اوده کېږي، نو آیا د دې تیارې او د شپې چې کوم تیاره ده، د دې خوب به یو شانتې وي؟ په دې کې اوده کېدو به یو شانتې وي؟ هغه به برابر وي او که نه؟ نو دا به بلکل برابر نه وي. برابر به ولې نه وي؟ تاسو زه پوه کومه. تاسو ته زه یوه خبره کومه. یو کس و بل کس ته وي ته د شپې آیسکریم مه خوره، دا معدې دې نه ایښو. دا بل کس ورته وي خدای دې خواره مه کوه، زما معدې ته څه پته لګېږي چې بار شپه ده که ورځ ده. نو خانه ستا په وجود کې لګېدلي دي بایولوژیکل کلاک، ګړۍ لګېدلي دي، ګړۍ زموږ په وجود کې لګېدلي دي، ګړۍ هغې ته ویلی شي بایولوژیکل کلاک، بایولوژیکل ګړۍ لګېدلي دي. اوس په دې ګړو کې د هر یو څیز دپاره یو خپل ټایم فکس شوی، ټایم چې په هغې ټایم باندې به دا پلانکې کار کېږي، دا کار به کېږي، دا کار به کېږي. نو دغه ګړۍ چې کوم دي، د دغې ګړو مطابق کله چې شپه کېږي، نو ستا میلاټونین چې کوم دي هغه په صحیح طریقې سره سیکریټ کېږي، او دغه خوب چې کوم دی دا بیا د ورځې نه بهتر دی، او ستا دماغ چې کوم دي په دغې خوب کې به پرسکونه وي، سکون میلاویږي. او تاسو به دا ټرای کړي وي، شپه روڼ کوئ تاسو او بیا د ورځې ویده شئ، چې کله تاسو د ورځې 10 ګنټې خوب هم وکړئ، راپاسئ ستړي به یې، او د شپې چې 2 ګنټې خوب وکړئ، 3 ګنټې خوب وکړئ، بلکل چست به یې. نو زموږ په وجود کې لګېدلي دي بایولوژیکل کلاک، او دغه کلاک چې کوم دي دا د دې میلاټونینو د سیکریټ کېدو په کې ځانه یو ټایم دی، او هغه ټایم تاسو ته مه وویل چې هغه څه دی؟ شپه ده.
اوس یو کس دی هغه سټډي کوي یا د شپې ډیوټي کوي، نو د هغه خو مجبوري شوه، د هغه دپاره خو دا یو مجبوري شوه که نه، ځکه چې مطلب یا سټډي ده یا کار دی، هغه د شپې ښه کېږي. نو کم کسان چې کار کوي هغه خو جدا طرف ته شو، خو کم کسان چې موبایل یې ګوري یا هسې شپرونی، نو آیا د دوی دماغو ته به نقصان نه رسي؟ اوس نقصان به رسي په دوو طریقو سره به رسي. یو خو دی خوب نه کوي د شپې، دویم نمبر خبره دی موبایل ګوري، او د موبایل ګوري، د موبایل سره یې څه تعلق دی ته اوس وایه چې د موبایل سره تعلق دا دی چې د موبایل چې کوم ریز دي هغه د ده سترګو ته ځي، د ده په سترګو باندې لګي، نو بیا دماغ کنفیوز شي. هلته کې په بایولوژیکل کلاک کې د خوب ټایم پک شي. بایولوژیکل کلاک چې کوم دی هغه وایي دا د خوب ټایم دی، او ته وایې چې تو ته دا رڼا مخامخ کړي دې سترګو ته، ته وایې نه دا خو ورځ ده مزې کوه، بیا ستا دماغ یې کنفیوز، او د دې سره به ستا دماغو ته نقصان هم رسي. تاسو ته ما مخکې یو خبر وکړه که نه، اوس چې د ورځې بیا دغه کس خوب کوي او ځان ته مطلب ډارکنس جوړ کړی، ډارکنس تیارې ځان ته جوړه کړي، مطلب بلپونه بند کړي، کمره مکمل بند دی، پردې پې خورې کړي، روشندانونه بند کړي، ورونه بند کړي، نو دغه کم تیاره چې کم ده هغه دماغ چې کم دي، ستا د دماغ چې کم دي دا دومره معصوم هم نه دي، دا دومره ناپوه هم نه دي، د دې له الله پاک پوه ورکړله، په دې کې بایولوژیکل کلاک خدای پاک پیدا کړلي، اس سی ان چې کوم دی پای کې بایولوژیکل کلاک لګېدلی دي. تاسو له زه یو مثال درکومه چې کوم کس د ورځې خوب کوي که نه، د ورځې خوب د ده دماغ فرسکونه ول نه وي. تاسو کې به چا موشن رایډ انجوی کړی، که چا نه انجوی کړی هغو ته به بیا صحیح پته نه وي، خو که چا انجوی کړی هغه په دې مثال باندې ډېر ښه پوه شي. په موشن رایډ کې چې کله سړی مطلب هغه روم ته ورشي موشن رایډ انجوی کوي، نو کله چې هغه مار سړي باندې اټیک کوي، نو سړی دې مطلب سر شاته وتښتوي یا مطلب مخې ته پکې هغه دروازې غونته کې راځي. ما پخپله انجوی کړی دی، نو سړی مطلب لږ ډېر سړی یېرېږي، هغه دروازې پکې راشي، نو کله به سر کښته کوي، کله سمندر ته ورځېږي، نو ځانه به یو چغه به درنه خلاصېږي. خو بیا هم ستا دا دماغ چې کوم دي دا پرسکونه وي، ځکه چې تا ته الریډي پته وي چې دا مطلب دا ریل نه دي، دا دوکه ده. که فرض کړه داسې قسم حالات ستا منتې په رښتیا راشي، څنګه چې په موشن رایډ کې ته انجوی کوې، نو ته به ځان ټینګ کړې ورته، ما ته پته ده ځان ورته نه شو ټینګولی مړه، خو تا ته پته وي چې ستا دماغو ته پته وي چې دا حالات چې کوم دي، دا واقعیت چې کوم دي دا ریل نه دي، حالانکې ستا باډي فیل کوي چې ریل دي، ځکه چې کله چې مخکې تاسو ته ما قصه وکړه چې دروازه راشي، نو ته دې سر کښته کړې، مار درباندې اټیک وکړي، نو ته دې سر شاته وتښتئ، کله سمندر ته پکې وغورځېږي، نو ستا باډي چې کوم ده هغه فیل کوي چې دا واقعیت چې کوم دي دا ریل دي، خو ستا دماغ چې کوم دي هغه پرسکونه ولې چې دماغو ته الریډي پته وي چې دا مثال کې دا سیز چې کوم دی دا ریل نه دی، نو دې د وجې ته هغه موشن رایډ چې کوم دی هغه انجوی کوي. خو که بل طرف ته دا په حقیقت کې راشي، نو بیا به انجوی نه کوي، بیا به ورته ځان ټینګ نه کوي. نو دقه مثال د ورځې د خوب دی، چې مثال کې ته د ورځې په تیاره کې هم خوب کوي، مطلب تاسو وایئ چې د ورځې تیاره د کوم ځای نه راځي. قصه مې درته وکړه، یو بند روم دی بند، او په هغې کې پردې خورې کا، بلپونه پکې بند کا، نو ستا دا سترګې چې کوم دي، ستا دا باډي چې کوم ده دا به فیل کوي چې دا تیاره ده، خو ستا هغه بایولوژیکل کلاک چې کوم دي هغه به دا نه ده ښیي، هغه به دا قسمه انوایرمنټ چې کوم دی هغه به دا نه اډاپ کوي، نو ستا دماغو ته به سکون نه میلاویږي. بیا هم به هر حال چې داسې هفته دوه هفتې مسلسل داسې قسمه حالات سړي باندې راشي، شپې کار کوي یا سټډي کوي، هغه بیا الریډي کېږي د یو حده پورې، خو بیا هم د شپې په شانې خوب کې چې کوم سکون دی هغه پکې نه وي. نو مهرباني کوئ د خپل صحت خیال ساتئ او د شپې ویده کېږئ، دا موبایل مه ګورئ. صحیح ده؟ والسلام.